will take over the Gaza Strip. اسلامي امارت د ډونالد ټرمپ له لوري د فلسطینیانو د بېځای کولو او په نورو هیوادونو کې د هغوی د میشتولو په اړه په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض دی. اعلامیه کې راغلي چې غزه د فلسطین خاوره ده او بل هیڅوک یې د برخلیک په اړه پریکړه نشي کولی. اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې د نړۍ بااثره هیوادونه باید د دې توطیو پر وړاندې ودرېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي غزه به د فلسطینیانو له وتلو وروسته ونیسي او پرمختګ به ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسراییلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په سپینې ماڼۍ کې په یوه ګډه خبري غونډه کې ویلي وروسته له هغې چې د غزې اوسېدونکي فلسطینیان نورو ځایونو ته ولېږدول غزه به ونیسي. رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې ټرمپ د دغه غیر متوقع پلان په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې غزه به بیا اقتصادي وده وکړي. د ټرمپ دغه اعلان د فلسطینیانو په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو غبرګونونه راپارولي. په دې لړۍ کې د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې یو ځل بیا د یوه جلا حکومت په توګه د فلسطین هیواد په رسمیت پیژندنې ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې دغه دریځ یې نه بدلیدونکی دی. اخوا تر دې مخکې هم څو عربو هیوادونو او حماس غورځنګ د ټرمپ پر هغو څرګندونو نیوکې کړې وې چې ګواکې فلسطینیان دې نورو هیوادونو ته ولېږدول شي.